دا د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ اړوند د جلدک سیمه کې د خاربلاغ کلی دی، چیرته چې د ولایت مقام په همکارۍ او د کلیوالو په شخصي لګښت اوبو یو چک ډیم چې 15 متره جګوالی او 115 متره سور لري جوړ شوی. د دې کلی اوسیدونکي وایي د دې چک ډیم په جوړېدو سره تر ځمکه لاندې د اوبو اندازه د پخوا په پرتله څو چنده زیاته شوې. دوی وایي تیر کال د اوبو د کمښت له وجې اړ شول چې خپل کلی پرېږدي. دغه کلیوالو له نورو هیوادوالو هم غوښتنه وکړل چې د وطن په آبادولو کې د خپل دولت سره اوږه په اوږه کار وکړي تر څو یو آباد او پرمختللی هیواد ولرو. دا داسې په 8 ورځې یا 10 ورځې کې داسې وخت کې جوړ شو دا بند. موږ کلي ته ډېره ګټه رسولې ده. زموږ باغونه د اوچادان سره مخامخ د انګورو باغونه دي، د انځرو باغونه دي، تورې زیرې دي. نو دا بند چې موږ وتړی دا د حکومت د والي صاحب په همکارۍ سره موږ دا بند هغه ډېر کومک را سره وکړي او موږ په خپله کلیوال هم لاس په کار شو. بار شو دا زموږ د کلي څخه کلیوال بار شو. دغه مولوي صاحب اوس په پوښتنه بیا ځینې وکړو چې هغه د دې داسې بار شو د وچکلۍ داسې زیاته شوه او اوس بېرته خپل کلي ته راغلی. اوبه ډېرې دي، ډېر خوشحاله دي ټول کلیوال. او کمې برمې چې خلکو ولیدې چې وچې برمې وې هغه اوس تقریبا 2 انچه اوبه لري. او دغه کار چې موږ وکړو د کلیوالو په همکارۍ او د جوالي صاحب او د محترم فیض جامع د رئیس صاحب څخه موږ ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته ماشینګري راکړه. موږ سره ډېر غټ کومک وکړي. د نورو کلیو اوسېدونکو ته دا پیغام دی چې کمې روپۍ ته یې پر یوه برمه باندې ورکوي، یعنې 15,000 لک روپۍ 1.5 لک روپۍ پر غټه برمه باندې ورکوي. دغه 1.5 لک روپۍ سره واخلي دغه رقم یې 1 په وتړي د 200 کلو ګټه ده. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په یاد کلي کې د کلیوالو په شخصي لګښت 2 نور واړه چک ډیمونه جوړ شوي.